أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن شاء الله ننبو سورة أنعام آيات نمبر يوصل أول سم یعنی 117 بوایو الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق راکړي الله تعالی دی موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې شرح صدر الله تعالی موږ ته نصیب کړي الله تعالی دی عمل کول موږ ته آسان کړي آمین ثم آمین دین شیطانی آیتونو کې الله تعالی د قرآن کریم فضیلت اهمیت او فضیلت شان الله تعالی بیان کړو چې دا داسې کتاب دی چې دا د حقیقت خبرې دي او د انصاف خبرې دي او د الله تعالی خبرې بدلیدونکې نه دي او د الله تعالی خبرې بدلیدونکې هم نه دي او هغه کې څه کمی یا بې انصافي یا هیڅ قسم ته دروغ پکې نشته او دا د هغه ذات خبرې دي چې هغه اوریدونکې هم دی او پوه هم دی بیا الله تعالی د دې طریقه وښودله چې کچېرې ته د پزمکې کې د هغو خلکو اطاعت وکړي چې هغه ډیر دي اکثرو خلکو نو هغوی به تا ګمراه کړي او دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې محدوده نه ده هر مسلمان تعالی تعالی فرمایي چې که د اکثریت خبره مانی نو یضلوک نو گمراه بکی د تیشنا عن سبیل الله د الله د لارې نه ځکه چې دی پیروي کوي د ګمان او دی روان دي اٹکل پسې هوایی خبرو پسې ځان نه خبرې جوړې کړې دي هغې پسې روان دي او دی خدلته دا خبره تاسو سین کې کېنوئ پرونم الحمدلله تاسو دا خبره باندې به پوه شوي یئ چې دنیا کې عموماً صحیح خلق پوی خلق یا په حق باندې روان خلق دا کم وي قرآن کریم په خپل په دې باندې گواه دی چې اکثر خلق الله تعالی فرمایي اکثر جاهلون دي اکثر فاسقون دي اکثر کافرون دي اکثر لا علم دي وغیرہ نو اکثریت خبره دا د حقیقت دلیل نه ده دلیل هغه دی چې هغه د الله او د الله د رسول خبره وي بیا په هغه آیت کې یعنی آیت نمبر 114 کې الله تعالی د هغې نشانات هم وښودل چې ډیروالی او اټکلیان او ګمانیان د دې خبرو پسې تلل دا د ګمراهۍ باعث دي تاسو داسې مه کوئ نو دلته د انسان په خپل ذهن کې هم دا یو سوال پیدا کیږي چې آیا موږ په هدایت یو او که نه یو یا موږ ګمراه یو که نه یو یا موږ د خلک پیژنو که نه پیژنو نو الله تعالی دلته د آیت نمبر 113 کې فرمایي چې الله یې پیژني الله ته پته ده ځکه چې عموما دنیا کې مذهبي گمراه خلق چې کم وي چې د مذهب او د اسلام په نوم باندې خلق خپلم گمراه دي خلق هم گمراه کوي دی خلق دوکه کړي دي دا غټ غټ نمونه او دا شیخ المشایخ او مولانا او پیر او فلانه او فلانه او فلانه او فلانه او به همدغه رنګ غټ غټ نمونه د مدرسو ته به وایي چې د دنیا دا ټول علم په دې کې راجمع شوی دی نو دا خلق په هغې باندې دوکه شي نو الله تعالی فرمایي چې ما نشي دوکه کولی که د تا پګړۍ غټه ده او که تا ګیره غټه ده او که تا کپړې او کمیس ته لوی اچولی دی خو چې تا دننه ګندګي ده نو الله نه نشي غلطي دی او که بیا د دنیا غوندې شکل صورت ده دی خو ته په هدایت باندې عقیده د برابره ده ایمان د برابر ده هم نو الله تعالی نه نشي غلطي دی او دا خبر الله تعالی په سورې بقره کې آیت نمبر 109 کې هم کړې ده چې لیس البر نیکي دا نه ده چې تاسو مخ قبله ته کوئ او که مخ بل طرف ته کوئ بلکې نیکی به الله تعالی تفصیل بیان کړی دی هغه تاسو ته مکمل او شي لګي پړاو کوي نو الله تعالی دا ویلي دي زی پیژنم دلته هم الله تعالی هم دا خبره کوي الله فرمایي ان بشک ربک استرب هو اغا عالم خپوهیږي خ معلوم دی هغه ته اسم تفضیل دی ډیر معلوم ډیر علم ولا من په هغه چا باندې یضلو چې گمراه شو عن سبیله د سیخ لارې نه الله یې پیژني الله ته پته ده وهو او هغه عالم پوهیږي بالمهتدین په هدایت مندون کو باندې هغه ته هدایت مندون کې هم معلوم دي الله ته هغه پته ده او دغه قرآن کریم د قرآن مثالونه د قرآن کریم بیانونه دا کیږي د هدایت او د گمراهی باعث جوړي لکه سورہ بنی اسرائیل کې الله تعالی فرمایي چې وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خساره رحمت د مؤمنانو لپاره او نقصان ور کوي د ظالمانو لپاره همدغه قرآن کریم سورہ بقره آیت نمبر
شپږویشتم او اوویشتم کې الله تعالی فرمایي هغه تاسو لږ واورئ، تاسو به ذهن ور باندې کولاو شي چې هلته د شپږویشتم آیات په آخر کې الله تعالی فرمایي چې یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. دې مثالونو سره الله تعالی ډېر خلک گمراه کی او ډېر خلک د هدایت باعث شي. دا ولې کوي الله تعالی داسې؟ ځکه چې الله پته ده، الله تعالی پیژني. د اوسینه آیت تاسو دلته به ذهن کې بیا ارتاو کوي. الله ته پته ده چې څوک ته د گمراه کېدو قابل او څوک ته د هدایت قابل. الله پکې غلطي نه کوي، الله نه غلطيږي، الله نه ورکیږي. او بیا الله تعالی په خپل تفصیل بیان کړی د گمراه کیږي به څوک، هغه کسان وما يضل به الا الفاسقين چې هغه نافرمان دي. فاسق نافرمان ته وایي، حد نه وتون کې، دایره کراس کون کې دا گمراه کیږي. بیا د فاسق تشریح الله تعالی ورپسې آیات کې کړی ده چې الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. دا هغه کسان چې د الله تعالی وعده ماتوي د مضبوطوالي نه بعد. زه ایمان راوړی دی، زه مسلمان یم، الله اکبر، الله ته لوی، ایاک نعبد، زه ستا عبادت کوم او غیره، دا ټول بیا ماتوي. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. او کم حکم چې الله تعالی د تړلو ورکړی دی هغه د کټکۍ. ويفسدون في الارض، او فساد کوي په ځمکه کې. نو دا خلک بیا گمراه دي، دا فسادیان دي، او داسې خلک بیا د قرآن کریم نه فایده نشي اخیستلی، او دا خلک الله ته معلوم دي. نو دی وجنه دا خبره دوباره یو وار ذهن کې کېنوي، څنګه چې تاسو ته پرون خبره کړې وه چې د دې گمراهي او د موجوده د فتنو نه د بچ کېدو دپاره ضروري خبره دا ده چې بنده قرآن ته غاړه ورکي، لاس ورکي، او تشریح دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی. کم کسان کغه نوجوان وي، کغه زنانه وي، کغه مشران دي، بوډاګان دي، کناران دي، چې هغه قرآن نه علاوه بل چرته هدایت کوشش کوي لټونې، کغه کتابونه دي او که مولیان دي او که پارټیان دي او که تنظیمونه دي او که خلک دي او که هر څه دي، ای به چرې هم هدایت نه مومي. هدایت په قرآن کریم کې ده، هدایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دي. نو دی وجنه تاسو ته به حیثیت یو استاد یو مشر دا خبره ډېر په تاکید سره کوم چې قرآن نه خپل مخ ماړوي، قرآن خپل سینې نه لرې نه کوي. قرآن پړاول، د قرآن باندې ځان پویول، بیا په هغه باندې عمل کول، بیا قرآن کریم پوی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی مطالعه کول، د صحابه کرامو زندگی مطالعه کول، دا ضروری خبرې دي چې دا انسان دې سره ټچ شي. قرآن بیا تا ته هر څه ښایي، قرآن دنیا لاریم درته ښایي برابري، آخرت لاریم ښایي برابري، ځکه دا کلام الله دی، دا د الله خبرې دي، او دا د سچایي، د صدق او عدله، دا د رښتینی او د انصاف خبرې دي. کدی کې علم دی او کدی کې بیان دی او کدی کې ماضی دی او کدی کې مستقبل دی. الله تعالی دې موږ تاسو قرآن سره مینه کړي، الله تعالی موږ ته د هدایت ذریعہ جوړ کړي، آمین. ان ربک، بشک رب دتا، هو اغا اعلم، پوهیږي، خپوهیږي، من پاغه چا باندې یضل چې گمراه شو عن سبیله د سخیلارنا، وهو اغا یعنی الله تعالی اعلم خپوهیږي بالمهتدین، په هدایت مندونکو باندې.